د اسلامي امارت پر واکمنۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر د لور خطرناک ګزارونه. هیلې نجیب د نوموړې واکمنۍ مولا او مذهب په اړه څه ویلي؟ د خپلواکۍ د 106مې کالیزې په پار د اغلي نجیب تازه څرګندونې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. هیله نجیب وایي مولا او مذهب د هیواد دښمنانو ته د ورانۍ تر ټولو غوره وسیله ده. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب لور هیله نجیب د هیواد د خپلواکۍ د 106مې کالیزې په پار وایي مولا او مذهب د هیواد د دښمنانو لپاره تر ټولو داسې غوره وسیله ده چې ورسره هیوادوال له غربت سره مخ کړي. هیلې نجیب پر خپل ایکس پاڼې لیکلي 106 کاله کیږي چې شاه غازي امان الله خان زموږ ازادي اعلان کړې ده او د انګلیس له لوري وشړل شو. مولا او مذهب د هیواد دښمنانو ته تر ټولو غوره وسیله شوه ترڅو ورسره له هر نسل وروسته د غربت او غلامۍ دایره تکرار شي. د نوموړي په وینا خپل خپلواکۍ ته باید په نسترګه ونه کتل شي. هیله نجیب زیاتوي خپل خپلواکۍ ته باید په نسترګه ونه ګورو. موږ باوقاره خلک یو خو غربت زموږ غرور تر پښو لاندې کړی. ان د هغه ګاونډي پر وړاندې چې له لسګونو کلونو راهیسې زموږ پر هیواد بریدونه کوي او 4 کاله مخکې په کابل کې خپل لاسپوڅي حاکمان کړل. د 1298 لمریز کال د زمري پر 28مه غازي امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه او له یادې ورځې راهیسې هر کال دغه ورځ د خپلواکۍ ورځې په توګه په پرتمینو مراسمو سره نمانځل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.